السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا د عربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. نن زموږ دریم درس دی. درس پیلول نه مخکې هیله کوم تاسو نه چې فیسبوک کې کوم درسونه چې شیر کیږي کوم خپریږي هغه تاسو شیر کوئ، او یوټیوب کې حتما چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ. او بل دا چې موږ درس پیلول نه مخکې بیا هم تاسو ته وایم چې تاسو یوټیوب کې هغه کورنۍ دندې چې زه ورکوم هغه کومنټ کوئ هیله کوم، او دې کې تاسو ته اخره کې یو تقدیرنامه هم درکول کیږي. نو ډیر بخښنې سره چې یو څو ورځې ناروغه وم، ځکه ما نشو کولی درس برابر کړم. نو خپل درس نن ان شاء الله پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي زدني علما. دا زموږ دریم درس دی. نو استمع وأميز همزة القطع وهمزة الوصل. دا درس البته د ګرامر درس کې راځي، ګرامر قواعد درس ان شاء الله ډیر ژر هغه تقریبا لږ کار سخت دی، ترتیبول ډیزاین یعنی لږ سخت دی، هغه په خاطر لږ وخت نیسي، ورو ورو کار روان دی. نو ان شاء الله دا ټول درسونه هغه کې یو سر نه شاملو ان شاء الله، او یوټیوب کې ټلګرام ټول کې نشرو ان شاء الله. نو فی الحال صرف ترجمه وایو تاسو ته. حمزه قطعه مثلا اسد، احمد، انسان او اسنان. اسد خو زمری دا تیر شوی دی. اختبار، امتحان، استماع اوریدنه، استعمال، اجتهاد، استمع اورم، اسالو ذه پوښتنه کوم، اکتب ذه لیکم، اجلس ذه کینم، استمع، اسال دا امر دی، اکتب، اجلس دا نو امرونه دي. نو د مخکې درس انسخو دا کاپی کوم یعنی لیکم. احمد اختبر في مادة الاستماع امس. احمد و پرون د اوریدنې ازموینه ورکړه. د اوریدنې ازموینه یې ورکړله. احمد د اوریدنې ازموینه ورکړه. استمع اورم، واضع همزه او همزه دم مع الالف د الف سره، الهمزه القطعه چې همزه قطعه ده. ښه هغه دا درس خو وروسته مونږ ویل چې دا ګرامر کې راځي چې بیا تاسو ته پوهیږئ چې حمزة القطع کومه ده، حمزة الوصل کوم ده. ښه استمع يا احمد الى الاملاء، واوره يا احمد الى الاملاء، املا ته. املا یو بل ته رسول، دغه ته املا وایي، یو بل ته رسول. مثلا دا خبرې دې ته غوږ ونیسه، د یو بل ته شی رسوي دې ته غوږ ونیسه. ښه دې شی وایي تلفون مابین کې. الام فی المطبخ مشغوله باعداد الطعام، و مور په اشپزخانه کې دا و مصروفه ده د ډوډۍ تیارولو په حال کې ده، یعنی ډوډۍ تیاری. الاخ الاکبر غټ ورور، اخذ الاولاد الى الحديقه، و مشر ورور اولادونه واخستل چیرته؟ حدیقه، باغ ته، باغچې ته. اکتبو ما یملى علیه دا پریدو خانه خالی ده. دې ترازو انظرو و اکتبو ګورم او دا لیکم. ښه دا ګرامر پورې هو هغه. هو مثلا موږ وایو دا کتاب د هغه دی، دا څنګه وایو؟ د هغه کتاب دی. نو عربي کې وایو هو ورسره، مثلا کتاب دا کتاب سره هو اضافه کوو، دا بیا هغه ته راځي. کتابه د هغه کتاب دی. مثلا هغه څوک دی؟ علي دی. کتابه دا د هغه کتاب دی. او که مؤنث ای ها راځي. کتابها د هغې کتاب دی، د فاطمه. علي و محمد کتابهما د هغې دواړو کتاب دی. او مریم فاطمه کتابهما د هغې دواړو کتاب دی. قلم، قلمه، قلمهما، قلمها، قلمهما، بیته، آسف، قلمه، قلمها. خالد ده، خالو، خاله، بيت، خالهما، بيتهما. ثوب، ثوبه، عمه، أمهما، دفترهما. نو دلته مفرد دا دوه مفرد سول او دا دوه تثنیه شول. مفرد تثنیه. مفرد ته صرف هو ها کو او هما ورسره دلته کتاب هما، کتاب هما. نو دا د دوه کسان لپاره. اقرأ واكمل الجمله كما في المثال، او وایم او دا جمله پورا کوم لکه مثال کې را دي. تكتب واجبك، تكتب واجبك. دا اوس کوم څه مونږ وایو؟ انت تكتب واجبك، ته خپل
واجب یعنی کورنۍ دنده لیکي. انت تكتب واجبك. اوس مؤنث ته موږ څنګه دا ویلی سو؟ انت یعنی ته لیکي خپل کورنۍ دنده، واجبک واجبات. انت تكتب دلته چې راځي مؤنث ته موږ ته یا اضافه کوو، تكتبي واجبك. انت تكتبي واجبك. ها انتما ته چې راځي اوس تاسو وای انتما دا مخکې موږ ویلي تكتبو دا چې تثنیه کوو موږ څنګه ویو؟ الف نون ورسره اضافه کوو. باشر الف نون. تكتبان انتما تكتبان. واجب دلته چې راځي تاسو وای دلته میم الف نون ورسره اضافه کوو. واجبكمان واجبكمان. تكتبان واجبكمان. واجبک یو نفر ته راځي، خو داسې نه چې تکتبان هغه هم فعل تغییر خوري، واجب دا هم تغییر خوري. تکتبان واجبکمان. ښه هي ته دا تاسو ولیکئ کومنټ کې دا کورنۍ دنده چې هي ته څنګه جوړو، هو ته څنګه جوړو. ښه اوس دلته راځو اکمل الجمله مستعینا بالصوره ثم اقرأ. و پوره کوم هغه جمله چې د تصویر سره مناسب ده او ثم اقرأ او وایم یې. ښه هما یلعبان هغوی دواړه لوبې کوي. چې دا چې ده فوټبال ده که نه، نو فوټبال ته کرة القدم وایي، کرة القدم. هما یلعبان کرة القدم. دویم هما تحبان دې ته والیبال ته کرة الطائره، کرة الطائره والیبال ته وایي. هما تحبان کرة الطائره. ها انتما تشاهدان دا کومه لوبه ده نه پوهېږم، خو کرة القدم به ورته وایو ځکه توبې په همغسې ده. انتما تشاهدان کرة القدم. ها انتما تجیدان السباحه. تجیدان دا د جید نه یعنی ښه نه اخیستی، تجیدان یعنی ښه یی، تاسو دواړه ښه یی په چیش کې؟ لامبو کې. سباحه لامبه. ها اوس اصلي هغه راغله محاوره. اوس الطيور والحشرات، مارغان او حشرات. استمع واقرأ. غوږ نیسم واقرأ او وایم ده. ښه اهلا بك ایتها الصغیره. ښه راغلي، ښه راغلاست ای وړې، ایتها الصغیره ای وړې. دا ورته وایي اهلا وسهلا بخیر. دریم هل انت طائر مثلنا. آیا ته هم الوتونکي مونږه غوندې؟ دا ورته وایي. څلورم لا نه انا حشره، زه حشره یم یعنی تاسو غوندې هغه زه نشم کولی، الوتل نشم کولی. پنځم هل لک اخوات مثلک. آیا تا لپاره خورګانې شته ستا په مثل؟ دا ورته وایي نعم هو لی اخوات، زما لپاره خورګانې شته. ونحن نوعان او موږ په دوه نوع یو. نوع نافع یوه ډله نافع ګټه رسونکي یعنی چې مضر نه وي. مثل النحل والفراش. مثل النحل والفراش، نحل مچۍ، والفراش او فراش پتنګ ته وایي. ښه ونوع ضار او بله ډله بله نوع بله هغه ضار چې مضره ده، خلکو ته نقصان رسوي. مثل البعوض ماشی، والذباب او مچ. والذباب او مچ. البعوض ماشی یا میاشي او الذباب او مچ. ها وم وانت هل لك اخوات. آیا ستا لپاره خورګانې شته؟ دا ورته وایي نعم نحن نوعان ايضا. هو منګه په دوه ډلې یو یعنی دوه نوع دوه هغه باندې یو. نوع یو نوع چې ده جارح الذي يسبب جرحا، هغه چې نورو ته جرح زخم رسي یعنی زخم رسون کی، یو ډله زخم رسون کی ده. مثل الصقر شاهین ګوره خلکو ته نقصان رسي. ونسر او باز. ونوع غیر جارح او بل چې ده زخمی نه کون کی دي یعنی چاته مضر نه دي. مثل العصفور والطاؤوس، مرغیګانې والطاؤوس او طاؤوس پر طاؤوس چې وایو. ښه انا سعیدة بلقائک. انا سعیدة زه خوشحاله شوم بلقائک ستا په دیدار باندې، ستا ملاقات، ستا سره د ملاقات باندې زه خوشحاله شوم. ایتها الحمامة الجمیله.
أيتها الحمامة الجميلة. وإذا ستا په ملاقات خوشاله شومه أي خایستې کفترې. حمامه کفترې ته وایي، حمامه کفتره. ښه دا ورته وایي إلى اللقاء. إلى اللقاء د خدای په امان. دا اوس تمرین دی، دا باید تاسو اصلو کما فی النموذج دا مثال ته وګورئ نور تاسو وصل کوي. الحمامه چې د کفتره کومه سي ده، طائر دا وی اولذي الف کورنۍ ده، او النحله چې ده، النحله چې ده، نحله چې کې راځي حشرات کې راځي، حشره کم کې راځي، نافعه کې راځي که جارح کې راځي. نافعه ګټه رسي او نافعه کې راځي. دا نور تاسو وایي چې کوم حیوان دی او کوم کورنۍ دي، جارح دي، ضرر رسي نه رسي. أصنع جملا من الشكل السابق واكتبها كما في المثال. واصنع جوړوم جملې من الشكل السابق، دا تیر شکل چې تیر شو د دې په شکل او لیکم یې. مثال الحمامة طائر أليف. الحمامة طائر أليف دا کفتره و کورنۍ الوتونکې ده. او لاندې دې ته کوم وایو النحله. نحله چې ده، نحله وایو النحلة حشرة أليفة. النحلة حشرة أليفة. دا یو ما ویلي، دا تاسو کورنۍ دنده په کومنټ کې ولیکئ. املاء اختباري. اقرأ وألاحظ. الولم وألاحظ او د دې ملاحظه کومه. هو دخل الحديقة. هغه و داخل شو، ننوت چیرته؟ باغ ته. يعني حديقة الحيوان يعني جوبن ته. حديقة باغ باغچه، حديقة الحيوان دلته حیوانات دي نو جوبن ته. انا شاهدت الحيوانات. ما و حیوانات وکتل، څاروي وکتل. نحن شاهدنا الحيوانات. نحن مونږه، انا ذ ما، نحن مونږه شاهدنا الحيوانات، حيوانات مو وکتل. انت شاهدت الحيوانات، تا و حیوانات وکتل. انتما شاهدتما الحيوانات، تاسو دواړو و حیوانات وکتل. انت شاهدت الحيوانات، تا و چې وکړل وکتل حیوانات. انتما شاهدتما الحيوانات دا مؤنث ته او هغه مذکر ته. انتم شاهدتم الحيوانات، انتم شاهدتم الحيوانات، تاسو ټول و حیوانات وکتل. دلته دا پرې خو هو دخل الحديقه، هغه باغ ته داخل سو. هما دخلا الحديقه، هغوی دواړه و چیرته داخل سول؟ باغ ته. هي دخلت، هغه انجلی دخلت الحديقه، دخلت داخله شو چیرته؟ حدیقې ته، باغ ته. هما دخلتا الحديقه، هغوی دواړه و چیرته لاړل؟ هما دلته دخلا مذکر سو، دخلتا مؤنث ته راځي، دې ته خیالي. هما دخلتا الحديقه، هغوی دواړه انجلی و باغ ته داخل شوي. هم دخلوا الحديقه، هغوی ټول و چیرته داخل شول؟ باغ ته. نو دې درس کې که څه مشکل هیله کوم چې بیا هم کومنټ وکړئ، مونږ ګورو. او درس زیات شوی نو دا زموږ درس و. که درس کې څه مشکل هیله کوم کومنټ وکړئ. هر څه مشکل لرئ، اعتراض لرئ، سوال لرئ، هیله کوم کومنټ کې وکړئ. او یو هغه کومه تاسو نه چې هیله کوم درسونه شیر کړئ. که څه مشکل بیا هم کومنټ درته وایم چې کومنټ وکړئ. یوټیوب کې چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.